هاغه ورځې می یادېږي. هاغه ورځې می یادېږي چې به دوه مرغان جوړه شول یوه ښاخ کې، په مخوکو یې یو بل باندې شیندلې رڼاګانې. باد له لرې لکه سپین اس شڼېدلو، ستا ټیکری و په لاس کې لکه سور رنګ ویلې شوی. هغه ورځې مې یادېږي چې سپوږمۍ درپسې مړه وه، ستا د دنګې کلا شاته چې باغچه وه د انارو، توتکیو به غمی غمی باران وروړ پنجو کې، چې نظر به مې په کومې ونې ښخ شو، ته یې ښاخ کې به مړه شوې. ټک 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 د دروازې دی، له ډاګي سره راغلی یې د تورو په جامه کې، کلمات دې واغوستې، د لیک منځ نه ستا د سرو مچکو وږم پورته کېږي. هغه ورځې مې یادېږي. هغه ورځې مې یادېږي، شرنګ شرنګ به د موبایل شو، ته د غږ په ځای به خپله له موبایله لکه سپینه خوشبویي د ګل راتوی شوې، په خرپ شړکنده باران کې پر کړکۍ ستا د بنګړیو مستانه سرود به پیل شو. دا د ډېر فصلونه وشو، ستا د شونډو سر خاپونه لکه مړاوي ګلابونه، د هر خط د پاکټ منځ کې وینې شوي، ستا د لیک بهر یو توري یو یو زخم راشین شوی، هرې څانګې کې مڼه او ستا د سپینې خندا عطر لکه سوی زخم درد کا. هره برخه د دې ځمکې اوس جلا جلا خوږېږي.